جعفر ماهدوی له اسلامي امارت وغوښتل چې له ټولو اړخونو سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او په استانبول کې د پخوانیو افغان چارواکو د غونډې یو ګډونوال جعفر ماهدوي وویل افغانستان د افغانانو ګډ کور دی او په ترکیه کې د خبرو ترسره کول یو تاریخي مسؤلیت دی. هغه له اسلامي امارت وغوښتل چې له ټولو اړخونو سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. جعفر ماهدوي چې په دې غونډه کې د ګډون په موخه له افغانستان څخه ترکیې ته تللی پر ایکس شبکې خپور کړي پیغام کې لیکلی چې په دې غونډه کې د کوم حرکت استازیتوب نه کوي. اسلامي امارت ته نږدې دغه څیرې په افغانستان کې تیرو جګړو ته په اشارې سره وویل چې د استانبول په غونډه کې هیڅ یو ګډونوال جګړه او تاوتریخوالی د افغانستان د ستونزو د حل لاره نه ګڼي او د ټولو سیاسي ډلو ترمنځ صادقانه خبرو پر اهمیت ټینګار کوي. ښاغلي جعفر ماهدوي وایي زه هیله لرم چې د اسلامي امارت چارواکي دغه ارزښتناک اسلامي او ملي مسؤلیت درک کړي او د رښتینو خبرو اترو لپاره مناسب او اغیزمن ګامونه پورته کړي. دغه ناسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د ملي خبرو اترو د بهیر لومړۍ ناستې په نوم جوړه شوې وه چې د افغانستان د روان وضعیت د بیا کتنې او د شته ننګونو د له منځه وړلو او سیاسي ثبات ته د رسیدو لپاره د ممکنه حل لارو په اړیکو پکې خبرې وشوې. په دې ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفی او شاګل رضایی هم ګډون درلود. دا د غونډې کوربه حکمت خلیل کرزی، مصطفی مستور او ادریس زمان و. دوی په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو مرستیالان وو. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان لپاره د دوحې څلورمه غونډه ډېر ژر جوړه شي.